مور او پلار را باندې ایښې ښکلې نومه شکلي دی. مور او پلار را باندې ایښې ښکلې نومه شکلي دی. شراب چې شي الټه ملګرو دا مې تخلص دی. شراب چې شي الټه ملګرو دا مې تخلص دی. واه 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 لکه شراب چې الټه کې نو بس شراب لفظ بارش ته جوړ. واه 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 چې کوم رنګ پکې ور واچوي هغه شي د اوبو غونده کې نه یم چې بدل شم. ګرانو کتونکو ګرانو ملګرو مشرانو کشرانو همزولو السلام علیکم. نن په کالو خان کلي کې د ښاغلي اشرف علي وارث صاحب سره موجود یم چې د ډیرو شاعرانو استاد او د کریکشن بادشاه دی. د کریکشن بادشاه مې ورته په دې وویم چې د شعر نه غلطي ډیره په تیزۍ سره لرې کوي او ډیر شاعران ورته خپل کلامونه رالیږي د اصلاح او د کریکشن دپاره. نو زه ډیره شکریه ادا کوم د وارث صاحب چې دوی موږ له وخت راکړو موږ سره مرکه کوي. جی وارث صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی په خیرالې وایو. ډیره مننه سیاد همدرد صاحب. تاسو په پروګرام کې ما ته هرکلی په خیرالې وایې خو زه تاسو ته هرکلی په خیرالې په خپله خاوره په خپل کلي په خپل کالوخان کې د ټول کلي د طرف نه هرکلی په خیرالې ځکه وایم چې دومره هغه لرې ځای نه تاسو په دې ګرمۍ کې راغللی او کوشش مو شروع کو چې یاره مطلب د دې ادبي خلکو دا هلې ځلې چې دی نو دا رامخې ته کو او دا ادبي خلک دا شاعران ملګري کم چې د سکرین په شا دي یا مخې ته دي هغوی سره مرکې وشي ګپ شپ ولګي ملاقاتونه وشي. نو ډېر داد دله در کومه او ډېره حوصله دل در کومه ډېره د مبارک شه مننه دې کومه خو حوصله به نه بایلې او دا ستاسو سټارټ دی دا ابتدا را په دې کې به ستاسو نه غلطۍ کېږي په دې کې دا هر څه خو دا به مونږ او دا کتونکي ټول دا به مونږ اګنور کوو دا به مونږ لر کوو هېڅ خبره نشته که نه. او ډېره مننه کوم خوشحاله شي اباد اوسئ او دغه شانتې خدای پاک د تاسو تاند او تکړه لري. ډېره مننه. راته ووایه چې مینه هم کړې ده که نه. ما سره فکر و همدرد صاحب چې تاسو به دغه ډز کوئ خو دا خو سوال نه پیدا کېږي چې شاعر نه انسان به وي او مینه به نه کوي. دا خو سوال نه پیدا کېږي که یو سړی وي چې بھائی زه مینه نه کوم دا هغه په دوکه کې پروت دی ځکه مینه ځناور هم کوي د خپل مالک سره کوي د خپل بچي سره کوي تاسو به وینئ. نو بیا چې شاعر وي مینه به خامخا کوي خو زه به تاسو ته ووایم چې زما مینه یو خو د الله او د الله د رسول سره ده په هغه باندې هغې باندې په خپل دین باندې خو سر قربان شه. خو دې نه علاوه هم زه خپلې مینې ته یو حقیقي مینه ځکه وایم چې زما مینه د خپلو بچو نه او د خپل ځان نه هم سیوا د خپلې مور سره او دا حقیقت دی چې زه د مور دپاره لکه زما هر قسم قربانۍ ته زما غاړه ایښې ده او ویم نه په سکرین باندې چې لکه زه مطلب په ثبات کې راشي یا مطلب که نه زما یو دغه وشي نه خو ما د خپلې مور دپاره ډېرې قربانۍ کړي دي او خدا نه خاسته که چېرې زما سر ته هم ضرورت راشي او دا به درته ووایم چې د شاعرۍ سټارټ هم ما د مور په مینه کې اخیستی دی چې مور مې مطلب زما نه د څو ورځو دپاره جدا شوله زمونږ ترو یو زوی دی پاپو زوی د هغه د زوی واده و پینډۍ کې بس هغې مال دومره تکلیف راکړه ځکه زه یوازې وم په کور کې ټول تلي وو نو ما سره ټول د مطلب د رونو یا د خویندو د هغې نشوالی ما ته نه محسوسېده د پروا مې دومره نه وه خو د مور نشوالی نو بس دغه شعرونه مې ولیکل چې زما زړه در پسې جاړي مورې څه شوې ستا وصال رانه تل غواړي مورې څه شوې ماشوم نه یم چې په من به ځان دوکه کم په خپل نفس به کېدم کاڼي مورې څه شوې او اوږد دی خو اخري شعر پکې داسې دی چې په عاشق د بېلتون خوا لا نه یخېږي ورپسې غږوي تاڼي مورې څه شوې. مننه ډېره مننه وارث صاحب د مور یو څو شعرونه دی ما ته هم را یاد کړو. الله دې وبخي زموږ مور خو په دنیا کې نشته خو یو د هغې د وفات نه پس ما یو څو شعرونه په مور باندې لیکلي وو مې کور ته چې راشم او مور مې نه وي لکه په سترګو کې چې تور مې نه وي چې د ناستې ځای خالي ووینم بې ځانه پرېوځم د زړه زور مې نه وي او سړه او ګرمه مالګه کمه زیاته اوس د ډوډۍ په غاړه شور مې نه وي. ډېر ښکلی ډېر جی وارث صاحب دا خو غزل دی ما ته پوره یاد نه دی او یو بل شعر دی په مور باندې تاسو د مور ذکر پکې د مینې ذکر وکړو نو ما ته هم شعرونه را یاد کړم. ما چې سترګې کړې کلو سر په سجده وه ما له مور د خدای په در تمامه شپه وګرځېده
نو بارش صاحب الله دې درته ژوندی لري، زموږ مور خو نشته، دعاګانو کې یاد ساتئ. او بس زه خو راغلی یم، موږ وایو چې ستاسو نه به شعر و شاعري ریکارډ کوو، کتونکي هم تاسو ګوري، هغې ته به نور څه ویل غواړئ؟ بس خو زما په خیال چې خبرې خو که کوو همدرد صاحب نو خبرې دومره دي د هر چا زړه ډک وي که نه. خو اکثر مونږ په ریډیو کې هم داسې چې پروګرامونه ما څومره کړي دي ریډیو کې که نه، ریډیو دلبر کې، پښتونخوا کې، نو اکثر چېرته چا به داسې غوښتنه وکړه نو مونږ به معذرت خوا شو چې یاره د هغه د ټایم د شارټ ټایم په وجه باندې به د چا فرمایش پوره نه شو، نو مونږ به هغه ټایم هم بخښنه غوښته. اوس هم د هغې خلکو نه معافي او بخښنه غواړم کوم خلک چې مونږ ګوري چې به یې په ریډیو کې د چا کم په هغه وخت کې د چا فرمایش نه دی پوره شوی. لکه سوالګره پیغله یو زما یو نظم و سوالګره پیغله، هغې کې ډېرو ملګرو غوښتنه کړې وه خو پوره نه شو. نو اوس هم وایم خبرې ډېرې نه کړو، بهرحال غزل طرف ته به راشو. یو غزل به درته ووایم چې زما خو دغه د ارمان کلی دی، دا یو زوړ غزل دی. زما خو دغه د ارمان کلی دی، د جانان کلی په ما ګران کلی دی، بغیر له ده نه ورانو جاړ ښکارېږي، زما په یار باندې ودان کلی دی. که چاته سپک هم د ډیرانه ښکاري، ما ته خو سم د ګل په شان کلی دی. او دغه دوه نیمې ورځې ژوند به پکې تېروم خامخا که وران کلی دی. د جانان کلی خو په هر چا ګران وي، خو په ما پورته سم اسمان کلی دی. او چې ورځې شپې پکې عشق تېروي، په ما ګران ځکه کالو خان کلی دی. او یو دې سره مې یو بل یو شعر خپل رایاد شو، ټول خو راته نه دی یاد، دوه درې شعرونه دي پکې چې پښتونخوا ته که د چرې هم راپېښه وکړه یاره، پېښور به درته وښیم، مردان به درته وښیم، کالو خان ته چېرته راشه چې کړمار ته دواړه لاړ شو، شیربانو به درته وښیم، یوسف خان به درته وښیم. یاره ډېر لرې ځای د فارس صاحب کني تللی و. ډېره مننه. یو شعر مې بل هم ذهن کې راغی چې یو شعر دی چې د مور او پلار را باندې ایښې ښکلې نومه شکلي دی. مور او پلار را باندې ایښې ښکلې نومه شکلي دی، شراب چې شي الټه ملګرو دا مې تخلص دی. شراب چې شي الټه ملګرو دا مې تخلص دی. لکه شراب چې الټه کې نو بس بارش ته جوړ شي. بارش ته جوړ. یو غزل درته یو نظم د روماني دا درته وړاندې کومه، کم چې مې په امبار یونیورسټۍ کې هم ویلو، ډېر مخکې خبره ده، بلکې ما نه ویلې، وسیق مومند درې مومندو ایجنسۍ یو ملګری و هغه ویلو، زما ګله خرابه وه، نو هغه مطلب ملګرو ډېر زیات خوښ کړو، هغه د مقابلې پروګرامونو سیکنډ پوزیشن یې مې اخیستی و، هغه به در سره شریک کړمه چې شر او فساد تی لور په لور به جوړ شي، څومره چې چیړه مې غم نور به جوړ شي، لږ د حیا خو مې څه خیال وساته، پښتنه پیغله یم پیغور به جوړ شي، ما د مړوند نه کلکه مه رانیسه، بنګړي که مات مې شو نو شور به جوړ شي، او ما ته په لار کوڅه کې مه ودرېږه، ملک د پښتو دې راته اور به جوړ شي، د ماشومانو نه تپوس مې مه کړه، زما په سپینه لمن تور به جوړ شي، او ګله زما دا نصیحت ومنه، د جنت کور نه راته ګور به جوړ شي، ما به هم مړه کي تا به هم ووجني، ما به هم مړه کي تا به هم ووجني، زمونږ د دواړو قاتل رور به جوړ شي، او عاشقه لږ شان که دې صبر وکړو زمونږ د مینې ښکلی کور به جوړ شي. مننه، ډېره مننه. یاد کړئ چې کم کیدای شي ما ستاسو شعرونه ډېر اورېدلي دي، ځکه خوښ مې دي، ځکه ډېر اورم. جی بارش صاحب غزل دی چې نن په بستر د خپل دلبر سره یې، سبا به قبر کې تنخواه ګله، دلته په نرمه او صفا بستره، هلته به خاورو باندې څښایې ګله، الله خبر که د کلیات په دعا دغه جانان چې ته یې ستایې ګله، بس خپل عمل لکه د ګلو ساته، تر څو ژوندی به په دنیا یې ګله، تا سره نه ښایي دا چل او فریب، ته امتي د مصطفی یې ګله، خپل اندامونه به ګوا وي په تا، ورځ د محشر کې به رسوا یې ګله، بابا مې خاورو ته کړو لاس ویلې، سیاده دا به شي ته دا یې ګله، دا به شي ته دا یې ګله، سیاده دا یې
دا به شي ته دا یې ګوله. یا د دا به شي ته دا یې ګوله. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. ډېره مننه بارش صاحب چې تاسو مونږ له وخت راکړو، تاسو مونږ سره مرکه وکړه او څه پیغام به ورکول غواړئ زمونږ کتونکو ته؟ ډېره مننه سیاد همدرد صاحبو. که زه ستاسو ډېره شکریه هم ادا کړم نو کمه به وي. او ستاسو کتونکو ته، ټولو ملګرو ته، پښتنو ته، مشرانو کشرانو ته، وروڼو خویندو ته به دا یو پیغام ورکړم چې د مرګ نه مخکې مرګ له غم وکړي ډېر ښه پیغام. او د مرګ احساس کله سړي ته کېږي چې کله سړی تنها شي. نو په تنهایۍ کې د زه یم بنده سوچ وکړي. لاول ما له خپل ځان له پکار دی چې زه د مرګ نه مخکې مرګ له غم وکړم. او د دغې نه پس ته د دنیا په لیول برته دا ووایم چې بهی یو بل سپورټ کوي. نن سبا چې څومره هم تاسو ګورئ، څومره هم وینئ، نو خلک یو بل ته کندې کني بغیر د څه پیدې نه، بغیر د څه پیدې نه، هېڅ پیدی پکې نه، خو سود نه راځي، ناسودي دې زیاته ده. زه هم یو بل سپورټ کوي، یو بل له مینه ورکوي، یو بل سره هیلپ کوي، یو بل سره مدد وکړي او لالچ، حسد او بغض دا ختم کړي. بس دا مې د ټولو خلکو ته پیغام دی. ډېره مننه، ډېر ښکلی پیغام. بس ګرانو کتونکو راغلی وم کالو خان کلي ته، د اشرف علي بارش صاحب کلي ته راغلی وم. دې سره مرکه وشوه، څه ما ته ګوډه مرکه مې ورسره وکړه، هم د دې په مایک هم د دې په کیمره باندې، پوه شوې. بخښنه غواړم، خو بس دا زما دې سره مینه وه، دا ما ته ګوډه مرکه ده، بس دا خوښه کړئ. ډېره مننه، د الله په امان.